دې خاورې پر ضد باندې راجګوي او خپل روغتون، خپل پلچک، خپل سرک، خپل عالم، خپل ډاکټر او خپل ماشوم، خپله ښځه پې وژني، حتی تر دې چې ژوندی یې سوځوي. دا موږ جهالت کوو. پاکستانیان دومره جاهل نه دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان ګټې سنجوو. ګورئ یعنې ورته مخه یې ویلي چې ګټې به سنجوو. پنجابیان دومره جاهله نه دي. ته لاړ شه هلته یو پنجابي ته $1,000,000 ورکړه چې زه د $1,000,000 درکوم، ورشه هغه خپل روغتون والوځوه. هغه دا کار نه کوي. زما افغان ته 15,000 افغانۍ ورکړه، ورته ووایه ورشه هغه جومات کې بم کېږده. هغه دا کار کوي. یو اوازه داسې ده چې دغه اډې چې دوی جوړوي هغه سیمو کې جوړوي چې یعنې پښتانه دي. دلته به سرخوږی پیدا نه شي امریکایانو ته؟ پښتانه په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان پر ضد استعمال دي، د پاکستان پر ضد نه. دغه پښتانه چې هلته دي دا د افغانستان پر ضد استعمال دي. موږ څوک نه لرو چې د دوی پر ضد استعمال کړي. موږ نارې وهلي دغه اول ورځې چې په افغانستان کې دغه جګړه شروع شوې چې ګورئ تاسو د تروریزم پر ضد باندې په خپلو کلیو کې مه ګرځئ. که زما په کابل کې یو ځانمرګه یو بم چوي، تاسو اقلا دومره کولی شئ چې یوه پټاقۍ په اسلام آباد کې وچو. ځواب یې دغه دی تر څو چې اسلام آباد درد ونه ویني. ګورئ یو بل مسلې ته هم راځم. همدغه طالبان به سبا راشي په هر کې به ناست وي، خو افغانستان کې به بیا هم جګړه روانه وي د داعش په نوم او د احمد محمود په نوم. ولې؟ ځکه د دوی جګړه د فعلي نظام سره نه ده. د پاکستان جګړه د افغانستان سره ده. همدا طالبان دلته و که نه؟ تاسو ولیدل کله چې امریکایانو ورته وویل همدا طالبان یې لوڅ لغړ په امریکا خرڅ کړل که نه؟ ډېر ووچل او ډېر یې داسې کړل، په غاړو کې پړي ورته واچول او دوی ته یې تسلیم کړل. نیکرې ورپرې نه خو د نیکرې ترې وباسل، لوڅ لغړې په دوی خرڅ کړل. پاکستان دپاره دا مهمه نه ده چې څه کوي. د دوی دپاره د اسلام نه دی مهم، د دوی دپاره هغه څه مهم دي چې خپل ملي ګټې دي. آفرین یې چې ما وژني، آفرین یې چې افغانستان ننګوي. ځکه موږ جاهل په لاس ورغلي یو. وایي ساده خلک چې نه د هوښیار خلک به څه خوري. موږ خو د 40 کلونو کې د جهاد په نوم، د طالب په نوم، د کمونیست په نوم، د احمد و د محمود په نوم موږ خپل وطن ورانو او په لاس ورځو. ګورئ که زه چاته په لاس ځان ورنه کم، څوک کولی شي چې په ما باندې خپل کور ړنګ کړي؟ خو زه به دروازه ورته خلاصوم، دی به راځي زما په کوټه او زما په ناموس زما په عزت به لوبې کوي لکه چې اوس موږ افغانان یې کوو د 40 کاله د 2 یعنې په ټوله کې تاسو تمه نه لرئ چې پالته که امریکا اډې جوړوي څوک یې په ضد جهاد فتوا ورکړي؟ هر ګام چې پاکستان ږدي د افغانستان پر ضد به وي، د افغانستان د بقا دپاره به نه وي. موږ باید دې ته خوشحاله نه شو چې هلته اډې جوړوي که چیرې جوړوي. ځکه پاکستان یعنې تاسو خوشبینه نه یاست چې دا به د افغانستان په ګټه تمام شي؟ دغه به د افغانستان پر ضد تمامیږي. بیا هم اډې به پاکستان کې وي، بیا به هم زما دغه ماشومان وژل کېږي لکه اوس چې وژني راته، او بیا به هم زما ملایانو خوله بنده کړي چې نه هلته خو هېڅ خبره نشته. یو ملا ما سره په حج کې واوښته، په مکه کې سره ناست ویل په افغانستان کې جهاد فرض دی، داسې کوم ځای ته لاړم جهاد مې وکړ. مایل ولې جهاد فرض دی؟ ویل هلته امریکایان دي. مایل د کوم ځای کې چې ناست 40 میله اخوا د امریکا اډې دي، د مکې نه 40 میلۍ کې، دلته ولې نه دی فرض؟ ویل دا مه وایه دا مقدسه خاوره ده. مایل په دې مقدسه خاوره هلته اډې جوړې کړي د سره کافر. ویل دا خبره مه کوه چې ته ګناهګارېږي. یعنې پیچکاري دغسې زموږ په وینه کې د جهالت او د خپل وطن پر ضد باندې د ورانول دغسې اخکل شوي. مننه اصولي صاحب. سبا هم دلته چې طالبان موجود وي، د داعش په نوم او د بل او د احمد و د محمود په نوم به دلته پاکستانیان پیسې ورکوي، بیا به وسلې ورکوي. دا طالبان به تر پزې ترې رسېدلي. مننه کوم انشاءالله بېرته ګرځم. احمدي صاحب څه فکر کوو چې که امریکایان اخواته اډې جوړوي، د امریکایانو شتون هلته مثلا د